د الله رسول پسې عثمان ذوالنورین راغی وې د الله رسول ویل کو تاسو غرمې له زمونږ مېلمانه سئ نو دا به په موږ باندې اساني زمونږ کور ته کو تشریف اوري وکړئ نو را به شئ دا د عقلمند سړي کار دی که نه چې هغه کله د مشر نه ټیم ولي ډېر په ادب باندې خبرې کوي ډېر په احترام باندې خبرې کوي د الله رسول کو زمونږ کور ته لږ غونتې تشریف اوري وکړه دا به موږ دپاره باعث رحمت وي باعث خیر وي باعث برکت وي د الله رسول وتل ټیک ده زه به درشم هغه ټیم باندې عثمان ذوالنورین راغی د الله رسول پسې وی د الله رسوله ټیم خو برابر دی موږ کره نه راځي ویل زه چې ځو ځان سره یو دوه صحابه نور هم راواغستل وی راځئ چې عثمان ذوالنورین نن دعوت کړی هغې کره ځو الله اکبر ایسا عجیبه خبره ده د الله رسول د دې خپل صحابو سره مخکې روان دی عثمان ذوالنورین د الله رسول پسې شاته روان دی شاته ځي هغه چې قدم اوچتوي نو دا عثمان ذوالنورین شماري 1 2 3 4 5 6 بس چې څومره قدمونه کېږي هر یو قدم شماري هلته چې کور ته ورسېد الله رسول ته عثمان عجیبه کار دی ونه کو الله اکبر الله اکبر ویل ولې د الله رسوله ویل زه په دې لاره باندې تا ته ګورم زه چې قدم اوچتوم زه قدم اوچتوم نو ته زما قدم شمارې 1 2 3 د هغه ځای نه دی دې ځای پورې بلا قدمونه وشمارل عثمانه وایه که نه ولې دومره قدمونه دې وشمارل هغې ورته د الله رسوله زړه کې مې یو تمنا وه زړه کې مې یو ارمان و او ما ځان سره دا عزم کړی او دا مې ځان سره ویلي و چې امام الانبیا زما کور ته څومره قدمونه والي د هر قدم مقابله کې به یو غلام آزادوم الله اکبر الله اکبر چې څومره قدمونه زما کور ته امام الانبیا را واغستل څومره قدمونه چې واغستل په هر یو قدم به یو دا زما دپاره څومره د سعادت خبره ده چې د امام الانبیا قدمونه زما کور ته راځي زما په طرف راځي نو هر یو قدم باندې یو غلام آزادول